د حضرت موسی علیه السلام یو هغه احسان هغه هغوی ته ور یادول دي بني اسرائیلو ته. مونږ چې څه ته وایو که نه احسان جتانا، چا ته خپل ښه ښودل چې یاره ما تا سره دا کړي دا کړي دا د الله جل شانهو د طرف نه موسی علیه السلام په ژبه باندې بني اسرائیلو ته په دې آیت مبارکه کې هغه خبره الله ذکر کوي چې الله جل شانهو موسی علیه السلام ته حکم وکړي دا ورته ووایه دا ورته ووایه. نو الله نبي علیه السلام ته وایي چې هغه وخت یاد کا چې موسی علیه السلام داسې ویلي خپل قوم ته چې د الله احسانات یاد کړي. الله جل شانهو فرمایي وإذ قال موسی لقومه، هر کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وی یا قومي ای زما قومه اذکروا نعمت الله علیکم، د الله احسان یاد کړئ په خپل ځان باندې. اذ په هغه وخت کې جعل فیکم انبیاء چې الله پتا اوس کې انبیاء کرام جوړ کړي اوس خلق. دا واحد قومو بني اسرائیل چې په دې کې الله جل شانه دومره ډیر انبیاء کرام را لېږلي چې داسې په یو قوم کې نه دي را لېږلي. تاسو ته ما څو ورځې مخکې ویلي وو چې د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې 1900 کاله تیر شوي، یا یو روایت کې 1900 کاله هم دي. نو په دغې 1900 یا 1900 کاله کې په بني اسرائیلو کې یعنې د موسی علیه السلام نه پس 1000 انبیاء کرام تیر شوي. څومره؟ 1000 انبیاء کرام په دې لږه زمانه کې. دې نه مخکې به څومره ډېرو د یعقوب علیه السلام په نسل کې. نو الله جل شانه فرمایي چې دا د الله جل شانه احسان ای بني اسرائیلو په تاسو باندې چې تاسو کې انبیاء کرام جوړ کړه او ډېر زیات انبیاء کرام د نورو قومونو سره هم داسې وه، خو دومره احسان په بل چا نه وکړم چې په بني اسرائیلو د الله جل شانه په دې جهت سره چې الله جل شانه په دې کې انبیاء کرام پیدا کړو. بیا الله جل شانه فرمای بل احسان وجعلکم ملوکا، الله جل شانه په تاسو کې بادشاهان پیدا کړو. وجعلکم او وی ګرځول تاسو ملوکن بادشاهان. واحد قوم دے بنی اسرائیل، واحد قوم دے بنی اسرائیل چې الله جل شانه په دې کې 2 صفتونه ګدلیو چې هغه صفتونه او هغه احسانات چاله نه دي ورکړي. مخکې چېرته داسې نه دي شوي. ادوه احسانات سو ادوه احسانات دو چې الله جل شانه دوی له نبوت هم ورکړو او دوی له بادشاهت هم ورکړو. نبوت او بادشاهت دا دواړه قصې الله جل شانه په دې کې جمع کړي. ګورنه الله جل شانه حضرت سلیمان علیه السلام له کومه بادشاهي ورکړو، ګورنه الله جل شانه حضرت داود علیه السلام له کومه بادشاهي ورکړو. دا ټول بني اسرائیلو. الله جل شانه فرمایي وجعلکم ملوکا، الله جل شانه تاسو بادشاهان هم جوړ کړي یې، داسې بادشاهان چې داسې ما مخکې نه و کړي چېرته. او بل الله جل شانه فرمایي چې دریم احسان وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، تاسو ته مې هغه څه په کائنات کې درکړي چې دا مې چېرته چاته نه و ورکړي. دا درې احسانات الله جل شانه دلته تذکره وفرمایله. لومبی خبر الله جل شانه په دې کې انبیاء کرام پیدا کړي. دویم دا الله جل شانه دوی له نبوت سره بادشاهت هم ورکړی. او درېیمه خبر دا الله فرمایي تاسو له چې مې څه درکړي هغه مې چېرته مخکې چاله نه و ورکړي. نو لومبی خبره د هغې تذکره خو شوه چې الله جل شانه په دې کې ډېر انبیاء کرام پیدا کړو. خو دویمه خبره چې الله بادشاهان پیدا کړو د هغې یو مطلب مې نه ذکر کړو چې څه مطلب دی چې الله جل شانه دې کې ډېر لوی لوی بادشاهان پیدا کړو او داسې بادشاهان چې د هغې د بادشاهت چا د سره مقابله نه شوه کولی. حضرت داود او حضرت سلیمان علیهم السلام په شان چې پلار او زوی و، نو داسې بادشاهت یې دوی له ورکړو. یا د بادشاهت نه یو بل مراد دی، بل مطلب دی. د بادشاهت مطلب دا دی
چې الله جل شانو په دې دونه احسان کړو چې نه دي ته د مال کمی او نه د دولت کمی او نه د رهایش کمی و نو بس ټیک شو که نه چې روټي کپڑا اور مکان دا برابري نه انسان ته بیا نور څه ضرورت دی په دنیا کې دا الله جل شانو په دې باندې احسان کړو یا یو بله خبره چې الله جل شانو فرمایي وجعلکم ملوکا او تاسو مې د خپل ځان اختیارمن وګرځولی د خپل ځان اختیارمن مطلب دا دی چې الله جل شانو دی د مصر د غلامین آزاد کړه د قبطیانو د غلامین آزاد کړه د فرعون د غلامین آزاد کړه یو آزاد زندگی ورته ورکړه او دا خو یو لوی بادشاهت دی چې انسان ازادي که نه داسې نه ده دا الله جل شانو فرمایي وجعلکم ملوکا او بل وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین موسی علیہ السلام فرمایي او الله جل شانو بیا د قصه نبی علیہ السلام ته فرمایي چې موسی علیہ السلام ته فرمایي وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین چې ای بني اسرائیل تاسو له الله جل شانو هغه څه درکړي چې مخکې چاله نه ورکړي څه وله ورکړو ډېر لوی لوی احسانات وپې ګوره د دې دپاره سمندر الله وشلو چې داسې چېرته مخکې نه وه شوي داسې چېرته مخکې نه وه شوي چې سمندر د دې دپاره وشلېدو 12 لارې په هغې کې ووتې د دې دپاره الله جل شانو د وچ ګټې نه 12 چینې هغه راویستې انفجرت منه 12 عینا دې دپاره الله داسې وکړه دې دپاره الله جل شانو داسې وکړه چې وظللنا علیکم الغمام برې پې وریځې سوری کړې وانزلنا علیکم المن والسلوه الله جل شانو مړزان او قسم قسم رزقونه دې له ورکړه او الله جل شانو داسې وکړه چې د فرعون نه ځمکه واغسته او دې د هغې میراثخوار وروسته وګرځول داسې وکړه الله جل شانو نو الله جل شانو فرمایي وآتاکم او موسی علیہ السلام فرمایل چې الله تاسو ته درکړي دي چې ما هغه څه لم یؤت احدا من العالمین چې مخکې چېرته الله جل شانو دا چاله نه ورکړي الله جل شانو په دې آیت مبارکه کې هغه خپل احسانات ور یادوي بني اسرائیلو ته چې موسی علیہ السلام په زمانه کې هم دي ښکرې نیغې نیغې کولې دي بني اسرائیلو چې موسی علیہ السلام ته مطالبه وکړه جهاد له لاړ شئ دی مونږ جهاد له نشو تللی خو ډېر زناور قوم دی د هغې سره به څوک جهاد کېدونه غټ غټ دي هغه چې هغې بوتله او داسې یو سړي و نو دي راغلي 12 کسان که نه او مخکې هغه 12 نقیبا والا قصه مخکې تېره شو چې هغه کسان راغلي وو هغه 12 هغه عمالقه وله هغه عمالقه و داسې په لاس کې چوت کړه به یې نستوڼي کې کېنول وایي راځئ چې زه د بادشاه خواله بادشاه مخې ته یې داسې ورواړول دا وایي چې تاسو سره جنګ کوو داسې ورواړول هغه لسو کسانو خبره ښکاره کړه قوم ته هغې بزدله شو د هغې د وجې هغه 2 کسان حضرت یوشع علیه السلام او کالب ابن یوقنا هغې خبره پټه وساتله بیا الله جل او هغې بیا قوم د موسی علیه السلام موسی علیه السلام ته وي چې موږ داسې نشو کولی ان فیها قوما جبارین په دې کې ډېر زورور قوم دی فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي جهاد دي وکړي موږ جهادونه نه کوو ښه موسی علیه السلام ته په دغه وخت کې دا 3 احسانات ور یاد کړه چې الله جل شانو په تاسو احسان دا کړو په تاسو کې نبوت هم درکو تاسو له بادشاهت هم درکو او تاسو له هغه څه درکړو چې په کائنات کې چاله نه دي ورکړي د الله بندګانو د الله دغه احسانات لګ یاد کړي بس په کوزه